بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و باد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، د محرم الحرام د جمعې مبارکې د ورځې یوه ډیره خاص وظیفه درته زنن په دې ویډیو کې بیانوم چې کومه دعا هم د الله جل شانه نه غواړي، کریم رب درته دغه دعا قبلی. کم حاجت او کم مقصد پورا کول غواړي، الله جل شانه به درته دغه مقصد او دغه حاجت پورا کوي. د کمې پریشانی نه او د کم مصیبت نه نجات غواړي، الله جل شانه به درته دغه پریشانی نه د دغه مصیبت نه نجات درکړي او د سکون والا زندگی به الله جل شانه درکړي. الله جل شانه به دستاسو دعاګانې نه رد کوي، بلکې دستاسو دعاګانو ته به د قبولیت درجه ورکوي. زما عزتمندو، د محرم میاشت ډیره د فضیلت والا میاشت ده. د دې فضیلت ډیر ځله بیان کړی شوی دی. دا په هغه مبارکو میاشتو کې شامل ده چې هغې ته په قرآن عظیم الشان کې د حرمت او د عزت والا میاشتې ویل کېږي. الله جل شانه په قرآن عظیم الشان کې ارشاد فرمایي: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. زما عزتمندو، دا سلور میاشتې د حرمت والدي، یعنی د عزت والدي. یو ړومبنۍ میاشت ذیقعده، دویمه ذوالحجه چې اوس کمه تیره شوه، او دریم نمبر دا میاشت اوس چې روانه شوه محرم، او دې پسې بله کومه میاشت راځي محرم، پسې سفر، بیا ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، بیا پسې رجب ده. نو زما عزتمندو، دا سلور میاشتې دا د حرمت والا، دا د عزت والا میاشتې دي. دې میاشتو ته، د سلورو میاشتو ته الله جل شانه په نورو میاشتو باندې ډېر لوی فضیلت او ډېر لوی شان ورکړی دی. زما عزتمندو، زمونږ د جمعې مبارکې اعمال پر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې پیش کیږي. لہذا چې مونږ د جمعې مبارکې پر ورځ باندې دا وظیفه وکړو، ان شاء الله تعالی الله جل شانه به زمونږ دعاګانو ته د قبولیت درجه ورکوي او دا مقاصد او حاجت به الله جل شانه پوره کوي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو او سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې ولا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ. لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو منشن کړئ، ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایی ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، نن د جمعې مبارکې بهترینه ورځ ده، د محرم الحرام لومبنۍ ورځ ده چې مونږه خامخا هم نن دا وظیفه د عمل وکړو. زما عزتمندو، د محرم میاشت او د جمعې د ورځې یو عظیم الشان وظیفه، یو ډېره طاقتور او پاورفل وظیفه زه نن تاسو ته بیانوم
چې ان شاء الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره به الله جل شانه د ستاسو تمام حاجات او مقاصد به پوره کړي او تمام مسائل او هر قسمه پریشانی دا به الله جل شانه ختم کړي زما عزتمندو په دې محرم الحرام میاشت کې ډیر زیات واقعات راغلي دي چې د هغې جمع کول په دې ویډیو کې مشکل دي په دې میاشت کې د ټولو نه غټه واقعه چې په لومبه محرم الحرام باندې را پیښه شوې وه هغه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت عمر فاروق ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه شهادت ته زما عزتمندو حضرت فاروق ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ په اول محرم باندې شهید کړي شو دغه رنګ زما عزتمندو دویمه واقعا په لسم محرم باندې د امام حسین رضی الله تعالی عنہ او د اهل بیت یو ډېر لوی سانحه مخې ته راغلی و چې کفارو په هغوی باندې اوبه باندې کړی وي د نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم تمام اهل بیت او اولاد ډیر زیات پریشانه کړیو لہذا زما عزتمندو د جمعې مبارک پر ورځ باندې زمونږ اعمال په نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم باندې پیش کیږي پکار دی چې مونږ د جمعې مبارک پر ورځ باندې ډیر درود شریف وایو زما عزتمندو چې څوک د جمعې مبارک پر ورځ باندې دا عملو کی هغوی ته الله جل شانه کم شان ورکي او کم عزت ورته ورکي او دعاګانو ته ورته د قبولیت درجه ورکي حاجات او مقاصد به الله جل شانه پورا کوي د دې انسان مرادونه او د دې انسان حاجتونه دا به الله جل شانه پورا کوي زما عزتمندو دا عمل به تاسو د جمعې مبارک پر ورځ باندې کوي او د دې لپاره یو جمعه خاص نه ده بلکې د دې محرم په دې میاشت کې سلور جمعې دي چې تاسو په کومه جمعه باندې هم دا عمل کول غواړئ نو کولی شئ با چې کله ستاسو توجه او دیان برابر وي چې په کومه جمعه باندې تاسو فارغه وئ نو دا عمل تاسو لازمي وکړئ اوس زما عزتمندو دا عمل او دا وظیفه کم یو دا څه عمل دی زما عزتمندو دا وظیفه دا عمل د سورة الشورى آیات نمبر 30 یو آیات کریمه یو ټوکړه یو حصہ ده دا د هغې وظیفه ده قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى زما عزتمندو دا د آیات درشتم یو حصہ ده چې کوم کس د دې محرم میاشت کې د جمعې مبارک پر ورځ باندې او یا پیر 70 مرتبه د آیات کریمه لولي او بیا صد وام غواړي الله جل شانه نه په انتهایی عاجزۍ سره توجه او دیان سره او چې د اهل بیت او د نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم مینا او محبت د پزړه کې وي نو ان شاء الله تعالی ضرور به الله جل شانه د دې انسان د دعاګانې قبلې او چې کم حاجت ته پر کم مقصد د پر د الله جل شانه نه دعاګانې غواړي نو ضرور ورته الله جل شانه په دای کامیابی ورکړي او د زندگی په سکون راحت او آرام ولته تیریږي زما عزتمندو ډیر مختصر ترین عمل دی خو ډیر جامع ترین عمل دی ډیر د فضیلت او برکات والا عمل دی قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى دا به تاسو صرف اویا پیری وای 70 مرتبه بیا به دعا د پر لاس پورته کوي د الله جل شانه نه چې څه هم غواړي الله جل شانه به ضرور تاسو ته عطا کوي زما عزتمندو ډیر بهترین او مجرب عمل ډیره بهترینه میاشت عظیم الشان میاشت او بیا د جمعې مبارک میاشت نو ضرور به ضرور تاسو دا عمل وکړئ الله جل شانه مستاسو په ژوند کې